سلامونه نیکله دوستانو راځي د یو قاضي یو نوی فرمان ورکړی دی چې د افغان عیسوي لرونکو د خاطره فرمان کې څه شی لیکلی دی آیا دا فرمان د افغان عیسوي لرونکو لپاره څومره ښه دی یعنی څومره توجه ورته کېدی شي چې افغان عیسوي کیسونه نور هم پروسس شي او څومره نور کیسونو باندې د اغیزه کولی شي آیا تاسو لپاره به انټرویو خلاص شي آیا تاسو لپاره به ویزې اخیستنه خلاص شي آیا مرکه به تاسو ته د اجازه درکړي چې لاړ شئ مرکې ته او بعد د مرکې نه تاسو ته ویده درکړل شي دا ټول هغه څه دي چې دغه ویډیو کې زه غواړم چې دغه افغان ایویګ لخوا نه نشر شوی دی او څه چې محکمې د قاضي حکم امر صادر شوی دی هغه ما ترجمه کړی دی او غوښته دا په پښتو ژبه تاسو ته واضح کوم چې دغه موقت کې دغه څه لیکلي دي راځئ ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ پوه به شئ چې دا څه شی دی دا سند د امریکا د فدرالي محکمې یو نوی حکم دی چې د افغان عیسوي ځانګړی مهاجرتي ویزې غوښتونکو په اړه صادر شوی دی قضیه څه دی راځئ وګورو دا سند اصلي مطلب څه دی او څه معنا لري محکمې د امریکا حکومت ته امر کړی چې افغان عیسوي غوښتونکو ته باید واضح خبرتیا ورکړل شي چې د نوی ولسمشري فرمان یا پریزیدنشل پروکلیشن یا 10998 له امله ممکن لا هم ستونزې رامنځته شي دا فرمان د 2024 کال د جنوري له اولې نیټې نافذ شوی دی مهم ټکي پکې څه دي افغان عیسوي کیسونه لا هم پروسس کېدی شي مرکې انټرویوګانې هم لا تر اوسه روانې دي خو حتی که څوک مرکه هم وکړي بیا هم ممکن ویزه رد شي یا امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنه کړل شي محکمې ولې دا حکم ورکړی قاضي ویلي چې ډېر افغانان ښایي داسې فکر وکړي چې زما کیس مخکې روان دی نو زه خوندي یم خو محکمه وایي دا تضمین نه دی نو ځکه حکومت باید خلکو ته مخکې له مرکې واضح معلومات ورکړي چې څو خلک غلط هیله پیدا نه کړي یعنی خطرناک سفرونه ونه کړي او بې ځایه پیسې مصرف نه کړي دا حکم څه معنا لري او دا حکم د عیسوي پروګرامونه نه بندوي یعنی مرکې نه دروي او ټول افغانان نه ردوي یوازې دا وایي چې افغانان باید خبر کړل شي چې نوی فرمان ښایي د دوی پر ویزې یا داخلېدو اغیز وکړي لنډ نتیجه یې څه شی دی اوس مهال د عیسوي پروسس لا روانه ښکاري خو اوس هم انټرویوګانې روانې دي هر څه مرکې روانې دي خو لا هم دا څوک دا ګارنټي نشي ورکولی چې آیا دوی ته به ویزه صادریږي او که نه ځکه دا د حکومت پورې اړه لري او دا د یو اس سی اس د وزارت خارجه پورې اړه لري چې هغې ورباندې تصمیم نیسي نو دغه وروستۍ جزئیاتو چې دا فرمانونه نشر شوي دي او تاسو د افغان ایویک لخوا نه هم دا نشر ته سپارل شوی دی د هغې پیج هم تاسو کتلی شئ ما هم غوښته چې دا تاسو لپاره لږ وضاحت درکوم چې همدغه مې ترجمه کړه او تاسو ته مې وغوښته چې دغه تاسو ته ورسوم